ملګرو سلامونه، جوړ په خیر. کندهار کې چهلزینې به پېژنئ. چهلزینې به ډېر مشهوره ځای ده او ډېرې لوړې دي، هسې په تصویر کې ټیټې ښکاري، ډېرې داسې نیغې دي بیخي. نو زمری او بل سبستیان دواړه راسره دي، جرمني هېواد څخه پورته خیژو. ډېر جنګلي دی، بیخي بې حده مزې. دلته هر څوک ختلی هم نشي. که تاسو دې ځای ته وګورئ، که دې ځای ختل هم اسانه خبره نه ده. لاندې ورته خیزو څه کېږي. تقریبا دغه ملګری وایي چې 1400 کاله مخکې یا شاید ډېر وخت مخکې دا جوړې شوي. هغه اصلي ځای دی چې د زینو ځای به یې څه لپاره جوړ کړی. دا خطونه بیا څه وختي دي دا لیکل؟ دا په هغه وخت کې لیکل شوي تقریبا 1400 یا زیات کالونو مخکې. ستړی شوې برباد شاه را که نه؟ احمد شاه نه؟ نه برباد شاه. برباد شاه د کومې دورې شاه ده؟ له دین برباد شاه. ستړی شو زمری؟ لږ څه وایي؟ بادشاه مرګ تر اوسه نه دی تیار. دوی په اوه. افغانستان کې تېر شوي دي. ولې؟ کېدای شي غزنویانو په وخت کې کوم ترکي حکمران شاید امکان خو ډېر لوړ ده. علي حضرت الاردن سلطنة الكتاب چې خو دا په عربي لیکل شوي دا وایي؟ عربي ځکه چې دا د مولوي صاحب تر قیسې او روایت رد کړي دا د اسلام د پایله پاتې شوې شی ده. ځکه چې په پایله کې دوی خو لا تر سامانیانو پورې هېڅ په فارسي هم نه و لیکلي. او مولوي صاحب داسې په تیږه کې جوړ شوی کنه، غټه تیږه ده که نه؟ دا غټه تیږه ده، په تیږه کې ده جوړ شوی. څه شی کې جوړ شوی؟ او تیږه کې او په غره باندې